السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دلته د موږ وطن کې دی وایي چې د موږ په وطن کې غلا سوې ده، نو په غلا شاهد نسته ده، صرف دومره سوی ده چې دلته په باغ کې په یوه کوډله کې مینا ده، چې څوک ورته شارو وایي، څوک ورته مینا وایي، څوک ورته دره وایي، عربي کې ورته دره وایي. دغه مینا او دره دا دلته په باغ کې په خبرو راغلی او هغه وایي چې دا غلا پلانکي کړې ده. نو محترمه وروره دا علمي میدان کې د منلو نه ده. مرغه چې خبرې کوي وروره، هغه خبرې کوي چې ته یې وروښیې، او له ځانه ټولې خبرې مرغه نسي کولی وروره. دا صحیح نه ده. علما وایي که ته طوطي ببغا ته خبرې ورښیې، نو د خبرو ورښودلو دا ده آینه به ورته ږدي، ته به شاته غږېږي ورته یو خبر. نو هغه داسې فکر کوي چې دا خبره چې دی له ځانه کوي دا صحیح نه ده، بل چا به دا خبره ورښودلې وي وروره. دا په علمي انداز کې د منلو وړ نه ده وروره. وعلیکم السلام. جبیر فرارودی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې موږ دلته په یوه ټولي کې یو، په دې ټولي کې جمع لمونځ کوو، خو کله د ملګري اذان کوي او کله یې نه کوي. نو محترمه وروره چې اذان وکوي ښه ده، ځکه سنت ده وروره. اما دی داسې پوښتنه کوي چې مونږ ځکه کله اذان نه کوو، دلته نږدې نور اذانونه کېږي، هغه اذانونه مونږ اورو. نو محترمه وروره ښه خو دا ده چې اذان وکوي، او که یې ونه کوي د تاسې لمونځ صحیح کېږي. ځکه وروى يحيى ابن بكير بن عبد الوهاب عن محمد بن عمر قالوا كان بالمدينة 9 مساجد. په مدینه منوره کې 9 جماعتونه په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې يسمعون فيها مؤذن النبي صلی الله علیه وسلم. اذان به صرف د مسجد نبوي اذان کېده. فیصلون فی مساجدهم. دغه 9 جماعتونو به ټولو په جماعتونو کې لمونځ کو. او دا حدیث امام داری قطنی هم راوړی دا من طریق ابن وهب عن ابن لهيعة ان بكير الاشج حدثه انه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع اهلها تأذين بلال. خلق بأورد آذان د بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم. الله دې خلر وروره علامه بدرالدین العینی، علامه نور الدین السمهودی الشافعی، علامه محمد یوسف البنوری په معارف السنن کې دغه علماو د مسئله ذکر کړي د وروره. الله دې خلر. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولا رحمت الله په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح استعمال کړي دي که نه؟ نه وروره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې په مسلمانانو کې تسبیح رواج نه ولي. اگر چې تسبیح له اسلام نه مخکې وي، په نورو ادیانو کې وي، خو په مسلمانانو کې تسبیح وروره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې نه وي، دا وروسته را پیدا سوي دي. اما استعمال څنګه د علماوي جایز ده. علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله کتاب جوړ کړی نزهة الفکر فی صبحة الذکر. په دغه کتاب کې دلائل د جواز دپاره ویلي دي. اکثر علما یې جایز بلی. امام سیوطي رحمه الله هم کتاب جوړ کړی نو المنحه فی الصبحه، دغه کتاب په نامه باندې، ځکه عربي کې صبحه ورته وایي. نو وروره جایز خو ده، جواز لري، خو علما وایي چې افضل کم یو ده. یعنی په ګوتو ذکر کول افضل ده که په تسبو باندې؟ افضل محترمه په تسبو په ګوتو باندې ذکر کول ده افضل ده. او بعضې علما وایي که داسې وي چې سړی په ذکر کې غلطیږي، نو بیا ذکر په تسبو افضل ده، او که نه غلطیده بیا په ګوتو افضل ده. همدغه خبر علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی ده. قيل العقد بالأنامل أفضل من الصبح، وقيل إن أمن من الغلط فهو أولاده. الغلطيان فأمنوا بقوت أولاده، وإلا فهي بتسبي أولادي. كذا ذكره القاري في المرقات شرح المشكات. قلت
القول الاخیر بالحق احرادا، یعنی د اخرینی خبر صحیح ده چې که غلطېده نو بیا په هغه باندې افضل ده، په تسپو که نه غلطېده بیا په ګوتو باندې افضل ده وروره. خو بعضې خلک تسبیح په غاړه کې اچوي. دا په غاړه کې اچول محترمه علما وایي فقر پیدا کوي، اگر چې په دې مسئله کې علما بحث کوي. علامه عبدالوهاب شعرانی رحمه الله د جواز قائل ده، خو علما وایي چې فقر پیدا کوي. ما په خپل کتاب قمقمې کې هم دا خبر ذکر کړې ده وروره، کوم کتاب نه مې چې نقل کړی هغه هملته شته ده.